وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. پنځلسمه پاره سورة بني اسرائیل یو کم 50 نمبر آیت تے دین مخی آیاتونو کی د قرآن کریم منکرین خلق د مسالې د توحید نه منکرین خلق او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت نه چې کوم منکر خلقو نو هغوی ته زجر او رټنې هغه ذکر شوي. اوس څلورمه مسله ذکر کوي چې هغه د باس بعد الموت. دا دنیا به یو ځل فنا کیږي والله به بیا دوباره د انسانان را ژوندوي. دې ته ویلی کیږي باس بعد الموت. نو کم خلق چې د دغې دوباره د ژوند نه انکار کوي، ورځ د آخرت ورځ د قیامت نه مني، نو الله رب العالمین هغې خلکو ته زجر او رټنه ورکوي. او د درې آیاتونو کې د مشرکین مکه یو درې سوالونو جوابات الله رب العالمین کوي. اول دا سوال وقالو او واید وی ایزا کننا آیا کله چې شو مونږه عظامن اډوکي ورفاتن او زاره زاره، انسان چې کله مړ شي او دا قبر کې دفن شي نو څه لږه موده پس بیا د انسان دا غوښې دا خاورې اخوري، نو تش د انسان ډانچه اډوکي پاتې شي. بیا چې لږ وخت تیر شي نو ورفاتن دا اډوکي د انسان دام زره زره شي. خو حدیث کې راځي یو اډوکی داسې دی د انسان په بدن کې چې دا نه خاوري کیږي. اول چې الله انسان جوړو نو هم د دغه اډوکي نه جوړ کړی دی، اول ولا دا اډوکی جوړ کړی، او چې دوباره الله رب العالمین د انسانانو ته بدنونه ورکوي او ژوند ورکوي نو هم د دغه اډوکي نه بیا نشنما کیږي او د دغې نه به ورپسې بیا غوښې نښلی. هغه کم اډوکی دی نو حدیث کې هغې ته اعظم الذنب ویلی شوی دی. د ملا تیر چې ورته خلک وایي، ملا تیر پیژنئ، ریړ کې هډي، دا داسې اډوکی دی چې دا په قبر کې نه خاوري کیږي. نور ټول اډوکی او غوښې دا د انسان په قبر کې څه کیږي؟ دا خاوري کیږي، ما سوا د انبیا علیه صلات وسلام. انبیاء علیه صلات وسلام چې په کم ورځ باندې په قبر کې کیښودلی شوي دي تر قیامته پورې د هغوی بدنونه اقه شان تر و تازه پراته. الله رب العالمین د انبیاء علیه صلات وسلام بدنونه دا په خاورو باندې حرام کړي دي، دې ته هیڅ ضرر تکلیف نشي ورکولی. دغه رنګ کم چې نیکان صالحین خلک، خاص کر شهدا مجاهدین خلک، نو د هغوی په باره کې داسې روایات شته چې د هغوی بدنونه الله رب العالمین نه خاورې کوي، سلامت پراته. او اوس خو چونکې سوشل میډیا دور دی، بعضې ویډیوګانې موږ داسې ولیدي په خپلو سترګو باندې. صحابه خلاصه کې د دې اوسنۍ زمانې خبره درته کوم چې 6 میاشتې پس یو مجاهد راوباسي د قبر نه، بدن اقه شان تر و تازه پکې پروت
خو عام خلق چې کوم دي نو د هغوی دا بدنونه دا خاورې کېږي. نو دې مشرکین مکه به دا ویل چې کله منګه شو اډوکي غوښې رانه ودوړېږي خاورې وخوري او دا اډوکي م څه شي ورفاتن زره زره شي. نو آیا بیا به الله ولې موږ را ژوندي کوي؟ بیا به موږ دقه شان سا به راکي ګرځي به خبرې اترې به کولی شو؟ نو الله رب العالمین دې بل آیت کې جواب ورکوي چې قل ته ورته ووایه کونو حجارة او حدیده، ته ورته ووایه کونو شی تاسو حجارتن کاڼي او حدیدن یا وسپنه، نو بیا هم الله قادر دی چې تاسو به را ژوندي کوي. څنګه تاسو کاڼي شئ؟ ګوره کله کله یو انسان په داسې یو ځای کې کار کوي چې هغه ورباندې د پاسه بیا هغه غر کینی، لکه د مالګې چې کم کان وغیره د مالګې په کان کې چې کله غر کې سړی کار کوي او دا غر ورباندې راکینی، نو دا انسان د مالګې دا ګټان داسې راګیر کړي چې وخت ډېر تیر شي دا هم ورسره سم مالګه شوی. نو الله وایي که دغه رنګ کاڼی شي که نه نو زه به دې دوباره بیا څه کوم راپورته کوم به. او حدید یا د بدن نه وسپنه جوړه شي. یو سړی د وسپنې په کارخانه کې کار کوي او دا ماشین د دا بدن گیر کې ټول او داسې د وسپنې پسې پیوښت شي سمه وسپنه ته جوړه شي، نو بیا هم الله قادر دی دا به څه کوي؟ الله وایي زه به دې را ژوندی کوم. دریم او خلقا یا بل مخلوق مما د هغې نه یکبرو چې لوی وي فی صدورکم په سینو ستاسو. الله وایي د دې کاڼي د دې وسپنې نه بل قسم مخلوق کستانه جوړ شي، نو الله وایي بیا به دې ګورې زه څه کوم را ژوندي کوم. د دې یو مطلب دا دی که ستا د دې بدن نه چېرته فولاد جوړ شي که نه فولاد، نو الله وی بیا هم زه قادر یم چې تا به دوباره را پاسوم. او حدیث کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي اور چې کوم دی دا په وسپنه باندې زوروري، نو که چېرته د انسان د بدن نه اور جوړ شي نو بیا هم الله قادر دی چې دا انسان به څه کوي؟ دا به راپورته کوي. نو الله رب العالمین دا خبره ثابته کړه که د انسان دا بدن دا اډوکې مخاوري شي یا د انسان د بدن نه کاڼې جوړ شي یا ته وسپنه یا ته فولاد یا ته اور جوړ شي، الله وایي زه بیا هم قادر یم چې زه به څه کوم؟ زه به تاسو را ژوندي کوم. وقالو او وایي دوی اذا کنا عظاما ورفاتا، آیا کله چې شو مونږ اډوکي زره زره انا لمبعوثون، آیا را پورته کولی به شو مونږ خلقا جدیدا په نوي ژوند سره؟ قل ته ورته ووایه کونو شئ تاسو حجارة کاڼي او حدیدا یا وسپنه او خلقا یا بل مخلوق مما د هغې نه یکبر فی صدورکم چې لوی په سینو ستاسو کې. دویم سوال دا خو یو سوال د هغې جواب ذکر شو، اوس دلته بل سوال دویم د دوی ذکر کوي. فسیقولون پس زر دی چې وایي به دوی من یعیدنا، څوک دی چې دوباره به موږ را ژوندي کي؟ دا به دوی دویم سوال کو چې داسې به څوک چې دوباره به بیا لا موږ له ژوند نه کوي موږ به بیا را پاسو. الله رب العالمین د دې ول ډېر مختصر جواب ورکوي. قل ته ورته ووایه پیغمبره الذي هغه ذات به تاسو دوباره را پورته کوي فطورکم چې تاسو پیدا کړي اول مرة په اول ځل سره، دې ته وایي قیاس. الله و دې مشرکانو ته ووایه چې ځان ته سوچ وکړئ تاسو اول چا پیدا کړي؟ چې اول الله پیدا کړي او تاسو له دا بدنونه در کړي دي او دا روح در کې اچولی دی او په دې دنیا هم ژوند تېر کړی، خو دقه الله به دې دوباره هم را پورته کړي که نه؟ چې اول پیدا کولی شي نو دوباره پیدایش سګران خو نه دی. دریم اعتراض چې دا اعتراض د دوی ډیر په تکبر او په ټوق و مسخرو باندې بناو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې به دا دریم اعتراض کو. الله دلته ذکر کوي فسینغضون الیک رؤوسهم فسینغضون پس خوځوي دوی الیک تا ته رؤوسهم سرونه خپل ویقولون وایي دوی متى هو دا به کلی
دریم اعتراض پیدا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا سرونه داسې کله ښکته کله بره به داسې کول د ډیر د ټوکو مسخرو د تکبر د وجه نه به نبی علیہ السلام ته کله به مړه دا قیامت په موږ باندې راځي متا هو دا به کله نو الله دی جواب کوي ډیر لنډ جواب قلت ورته ووایه عسا نږدې ده ان یکونه قریبا چې وي به دی نږدې یعنی قیامت را روان دی خو ډېرو نږدې دی ګوره دلته د قیامت تاریخ ورته ذکر نه کو ځکه قیامت داسې یو شیز دی چې د دې د راتللو علم نبي سم نشته دی دا علم الله رب العالمین په دې بندګانو کې چالم ګوره نه دی ورکړی دومره دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته څه علامات د دې ذکر کړي دي چې دا علامه راښکاره شي دا علامه راښکاره شي نو قیامت به واقع کیږي یو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګرو ته د دې مازیګر په دې اخره کې بیان کو دا انور بسو په ډوبېدو باندې او شپه رانږدې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وخت کې ملګرو ته وفرمایل چې څنګه چې د دې ورځې ډېره حصه تېره شوه ځکه کله چې نور زیړ شي خو ورځ بس په ختمېدو که نه څنګه چې د دې ورځې ډېره حصه تېره شوه شپه رانږدې د دقه رنګ د دې دنیا هم ډېره حصه تېره شوې ده بس لږه حصه یې پاتې ده چې هغه د اخرې امت دی بس قیامت نور څه دی هغه رانږدې دی نو الله وایي کله چې دوی سرونه خوځوي او تا ته وایي چې متا هو دا قیامت به کله راځي نو پیغمبره ته ورته وایي چې عسا ان یکونه قریبا ډېر نږدې دی ستاسو په سرونو باندې را روان دی دی بل آیت کې الله رب العالمین د قیامت حالت ذکر کوي الله وایي چې دا انسان کله دوباره زه را ژوندی کوم نو په څه حالت به د قبر نه راپاسیږي قرآن کریم خو مختلف حالات د انسان ذکر کړي دي په قرآن کریم کې ځای په ځای راځي چې کله انسانان د قبرونو نه راپاسي نو په کم حالتو کې وي خو دلته الله رب العالمین صرف دې آیت کې دوه حالته ذکر کوي اول یوم یدعوکم په کومه ورځ چې آواز به درکړی شي تاسو ته دا ټول انسانان به په دې ځمکه کې دننه پراته نو आवाज نه مراد هغه شپېلۍ ده د اسرافیل علیه الصلاۃ والسلام اسرافیل علیه الصلاۃ والسلام به شپېلۍ ووایي نو دا د الله د طرفه به یو اواز دی ټولو خلکو ده نو دا ټول خلک به د دې قبرونو نه راپاسېږي خاورې به سنډي او نیغ به راپورته شي نو الله وایي یوم یدعوکم په کوم ورځ چې اواز به درکړی شي تاسو ته اسرافیل علیه الصلاۃ والسلام به شپېلۍ ووایي نو د انسانانو یو حالت ذکر کوي فتستجیبون بحمده نو حکم به ومنئ تاسو بحمده په حمد د الله سره کوم انسان چې د قبر نه راپاسېږي په ورځ د قیامت نو چې دی راپاسي د ده په خوله باندې به دا کلمات دي الحمدلله الحمدلله دا به په خپل اختیار انسان نه وایي ځکه قبر نه خو به کافر هم راپاسي مشرک به هم راپاسي دا به یو جبري طور په زوره باندې الله رب العالمین د دوی د خلو نه دغه وخت کې راوباسي چې څوک هم د قبر نه راپاسي نو دی به څه وایي الحمدلله الحمدلله دا د ورځ د قیامت حالت دی علامه علوسی رحم الله په تفسیر روح المانی کې ذکر کړي او داسې आवाज بکیږي د قبرونو والا ته په ورځ د قیامت ورته به आवाज کیږي چې ایتها العظام البالیه په ورځ د قیامت به په چغه د आवाज ویلی شي ایتها العظام البالیه ای زړو اډوکو والا خلکو دا اډوکي به زاړه شوي که نه واللحوم المتمزقه او ای زره شو غوښو هلمو الی عرض الرحمن زی خپل الله ذات ته اوس پیشي کوئ مخامخ کېږئ ورته په ورځ د قیامت به دا آواز کېږي نو کله چې کم انسان چې د قبر نه راپاسي نو د په خوله باندې به صحیح الحمدلله الحمدلله ښه کله چې راپاسېږي د قیامت دومره لوی دهشت او هیبت دی الله دې په مونږ آسان کړي
چې الله ذکر کوي چې وتظنون ګمان به کوئ تاسو الا لبستم چې نه شوي تاسو په دنیا کې الا قلیلا مگر لږه موده. په دې دنیا کې به انسان 50 کاله 60 کاله 80 کاله 80 کاله عمر تیر کړي، قسمه قسم مزې به اغستی، لیکن د قیامت د ورځې دومره هیبت او دهشت ته الله وایي چې راپاسي نو د انسانان به یو بل ته وایي چې مړه مونږ خو هلته نیمه ګنټه یا ګنټه یا یو ورځ ټول ژوند تیر کړو، او ټولې مزې به ته څه شي هغه به ته هېرې شي. د دنیا دا ژوند به ورته یو ورځ ښکاره شي، الا قلیله لږه موده، نیمه ورځ، یو ورځ، ګنټه، یو ساعت. دومره لوی دهشت او هیبت دی د ورځې د قیامت. یوم یدعوکم پکم ورځ چې آواز به درکړی شي تاسو ته، فتستجیبون بحمده نو حکم به ومنئ تاسو په حمد بیانولو د الله سره، وتظنون او ګمان به کوئ تاسو ان لبستم چې نه دی وخت تیر کړی تاسو په دنیا کې الا قلیلا مگر لږه موده. دې ځای پورې 4 خبرې ذکر شوې. کوم خلکو چې قرآن نه انکار کړي هغوی ته هم زجر ذکر شو، څوک چې مسله د توحید نه ده منلې هغوی ته هم زجر ذکر شو، چا چې د نبی علیه صلات وسلام د رسالت نه انکار کوي هغوی ته هم زجر ذکر شو، څوک چې د قیامت نه انکار کوي هغوی ته هم زجر ذکر شو. اوس الله رب العالمین بیا دعوت ورکوي دې خلکو ته، او د آیت کې الله رب العالمین د دعوت او د تبلیغ یو ادب ذکر کوي چې کله یو انسان بل خو طرف ته رابلي او د بدو نه منع کوي نو هغه د په قرآن ځان پوهېږي. ډېر ښایسته آداب قرآن ذکر کړي. څه آداب مخکې د سورة النحل اخر کې تیر شوي وو که نه، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وان صبرتم لهو خیر للصابرین. د آیت کې الله رب العالمین یو ادب ذکر کوي چې ته یو سړي ته دعوت ورکې نو په څه طریقه به ورکې. الله خطاب کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته، وقل او تو ورته ووایه لعبادی زما بندګانو ته، یقولو وایي دي دوی التي هغه خبره هي احسن چې ډېره ښایسته ده. یعنی پیغمبر زما دي بندګانو ته ووایه. د عبادی نه مراد هغه بندګان دي چې هغه مؤمنان دي، خلکو ته قرآن بیانوي، د دعوت او د تبلیغ کار کوي، یعنی نیکان خلک. الله خپل نبی ته وایي دغه مؤمنانو ته ووایه چې کله تاسو خلکو ته دعوت ورکوئ نو یقولو التي هي احسن، هغه خبره کوي کومه چې ډېره څه ده احسن ښایسته ده. نو احسن نه مراد څه دی؟ حسن اخلاق. چې یو سړي ته دعوت ورکوي که مانځلی راغواړي که د قرآن درس لی راغواړي، دعوت او د تبلیغ کار کوي نو د ښایسته اخلاقونه به کار اخلي، نو خبره به دې بیا اثر کوي په سړي باندې. خیر دی که تا ته چا کنځل وکړل ته ورته کنځل مه کوه، خیر دی که یو ګزار دله چادر که دا خو د الله د دین د خاطره دي، ته ورباندې ګزار مه چلوه. که چا درته رد بد وي ته ورته رد بد مه وایه، ته ورته معافي کوه. یو ورځ ورشه دروازه ورته وټکوه چې راځه دلته د قرآن درس کیږي ما سره لاړ شه. بله ورځ ورشه، بله ورځ ورشه، یو ورځ خو به ستا خبره د هغه په زړه اثر وکړي که نه. په دې بار بار ورتلو باندې الله ډېر خوشحالیږي. ملائک داسې انسان دپاره د خیر دعاګانې بیا غواړي. نو الله وایي د دعوت او د تبلیغ ادب دا دی چې التي هي احسن، هغه خبره به پکې کیې چې هغه ښایسته، یعنې ښایسته اخلاق والا، د اخلاقو نه به کار علي. ځکه که بد اخلاقي دې وکړه نو څه به ته جوړېږي؟ جګړه. او چې شر او جګړه کله جوړه شو نو د دعوت کار به بیا کولا وي، ایسته به بند شي، بندیز به در باندې ولګي. او دا بندیز ولې لګي؟ دا جګړه څوک جوړوي؟ الله وایي واوره ان الشیطان، یقینا شیطان ینزع بینهم، فساد اچوي په میند دوی کې. نو چې تا ته کنځل کوي، تی ښه طرف ته رابلي تا ته کنځل کوي، نو دی وخت کې شیطان ډېر کوشش کوي. الله وایي شیطان دی وخت کې وسوسه فساد اچوي. نو تا ته به شیطان وایي مړه ګوره ځان نه دي ورته بې غیرت کړی دی، ها درته کنځل کوي ته ورته غلی ولاړي. نه ته دا سوچ وکړه چې دا خو زه د الله دین ته رابلم، سره دنیا خبره خو نه ده که نه. نو چې تا کله شیطان دا خبره ومنله کنځل دې وکړو نو به جګړه دې جوړه کړه، نو به شیطان کامیاب شو. ستا ایسته ستا د قرآن درس به هم بند شي او کوم دعوت کار چې دې کوو هغه به ایسته بند شي.
ولی ان الشیطان یقینا شیطان کان دی للانسان انسان د پاره عدو مبینا دشمن ښکارا. الله وی دا ستا ښکارا دشمن دی د خبرې باندې مانی. اوس دی بل آیت کې الله رب العالمین تلقین ورکی هغه خلکو ته کم خلق چې دعوت کار کوي الله وی صبر نه کار اخله. ربکم رب ستاسو عالم خپویږي بكم په حال ستاسو باندې. الله وی زه ستاسو د حالاتو نه خبرې ما. یشاء کو غواړي الله تعالی يرحمکم نو رحم به کی پتا سو باندې. الله وی زه چې غواړم نو پچا باندې رحم کوم. څه مطلب؟ اغلب توفیق د ایمان ورکم، توفیق د مسلې د توحید به ورکم، د قرآن د درس ته د کیناستو توفیق به ول ورکم. دې ته رحم د الله وی. او که یو سړی د حق خبرې مخالفت کوي د دعوت د داعی سړی لاره بندي نو الله وی هغه د پاره به عذاب ورکم. او ان یشاء يعذبکم یا چې غواړي الله تعالی عذاب ورکم تاسو ته الله ول عذاب ورکی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی وما ارسلناک نیلی گلے مونږ علیہم پدوی باندې وکیلا ذمہوار. وکیل هغه چاته وی چې هغه ذمہواری چې لکه دا کار ولې د سیو شته خو زما وکیل وي تا زما وکالت کو کنه. الله نبی ته وی چې ته د دې امت ذمہوار نه یې. ستانه به زه الله تپوس کوم چې کله تا دا دین خلکو ته نه بیان کړي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو دین پورا بیان کړی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تسلی ورکړي چې ته په دوی باندې ذمہوار نه یې. ستا کار صرف دعوت چلول دی. ته دعوت وچلو نور هدایت د چا په لاسو کې دی؟ الله په لاس. دی بل آیت کې الله رب العالمین ذکر کوي چې څنګه هدایت او عدم هدایت د الله په لاسو کې دی. دغه رنګ الله ذکر کوي چې ما بعضو له په بعضو باندې فضیلت او غورواله ورکړي دا اختیارم زما سره دی. وربک عالم او رب استا خپویږي بمن په حال د هغه چا فی السماوات والارض په اسمانونو زمکه کې دي. په زمکه او اسمانونو کې چې سدي الله د حال نه خبر دی. ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض او یقینا غرواله ورکړې د مونږ بعض انبیاء علیه الصلاۃ والسلام تعالی بعض په بعضو باندې په فضیلت کې او په مرتبو کې ټول انبیاء علیه الصلاۃ والسلام یو شان نه دي. الله بعضو ته په بعضو باندې څه ورکړي؟ غرواله فضیلت ورکړي. بیا په دې ټول انبیاء علیه الصلاۃ والسلام باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله په دې ټول باندې غرواله فضیلت ورکړي چې دا د قرآن آیاتونو نم دا خبره ښکاره ده او حدیثونه هم معلومه ده. بیا په دې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام کې یو 15 دي هغې ته اولو العزم انبیاء علیه الصلاۃ والسلام وایي چې هغې کې نوح علیه السلام د ابراهیم علیه السلام د موسی علیه السلام د نورم پکې دي. وآتینا ورکړی دی مونږ داود علیه الصلاۃ والسلام ته زبور دا د داود علیه الصلاۃ والسلام کتابو. موسی علیه السلام ته تورات، عیسی علیہ السلام ته انجیل، ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام ته صحیفه او داود علیہ الصلوۃ والسلام ته زبور او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا قرآن کریم دا الله ورکړ. زبور دا د زبره نه دی. زبر په عربی کې واز او د نصیحت خبرو ته وایي. دا معنی یاد ساتئ. ها د زبور معنی څه ده؟ زبور د زبره نه دی. زبره په عربی کې واز او د نصیحت خبرو ته وایي. نو دا داود علیہ الصلوۃ والسلام ته چې الله کوم کتاب زبور ورکړو نو په دې کې د واز او د نصیحت خبرې وړي، ذکر اسکار پکې او په دې کې مسائل نو احکام پکې نو لکه کوم چې قرآن کې دي، کوم چې تورات او انجیل کې دا د واز او د نصیحت کتاب. وقالوا او واید وی ایزا کل عظاما آیا کله چې شو منګه اډو کې ورفاتن او زرا زرا الا لمبعوثون آیا مونږ به خامخا پورته کیږو خلقا جدیدا په ژوند نوي سره. قلت ورته ووایه په جواب کې کونو حجارتا شئ تاسو کاڼي او حدیدا یا اوسپنه او خلقا یا بل مخلوق مما د هغې نه یکبرو چې لوی وي فی صدورکم په سینو ستاسو کې نو هم الله قادر دی چې تاسو به راپورته کوي. فسيقولون نظر دی چې او بوای دوی من یعیدنا څوک به دوباره را ژوندي کړي موږ لره.
قلت ورته جواب کی اوایا الذي اغذات به دوباره را ژوندي کوي تاسو فطورکم چې پیدا کړي تاسو اول مره پاول زل سره فسينغضون اليك رؤوسهم نو خوزوید وی الیک تا رؤوسهم سرون خپل ويقولون اوائد متى هو چې کله به دا قیامت قلت ورته اوایا آسان نزدې دا یکون قریبا چې وی به ډیر نزدې یوم یدعوکم په کوم ورځ چې आवाज به درکړي تاسو ته فتستجیبون نو حکم به ومنئ تاسو بحمده فحمد بیانولو د الله سره وتظنون او ګمان به کوئ تاسو الا بستم چې حصار شوي تاسو په دنیا کې الا مگر قلیلا لږه موده وقل او اوایا پیغمبر لعبادی بندگانو زماتا یقولو چی وای دی دوی التی اغا خبر هی احسن چی ډیر خیسته ده الا الشیطان ینزع بینهم یقینا شیطان فساد اچوی پمیند دوی کی الا الشیطان کان للانسان عدوا مبینا یقینا شیطان دے انسان د پاره دشمن خکارا ربکم اعلم بكم رب ستاسو خپویږي په حال ستاسو باندې یشا کو غواړي يرحمکم رحم بوږي بتا سبانی او یشا يعذبکم یا کو غواړي عذاب بدر کی تاسو ته وما ارسلناک انی لګره مونږ ته پیغمبر علیهم په دوی باندې وکیلا ذمہوار وربک عالم رب ستا خپویږي بمن په حال د هغه چا فی السماوات والارض چې په اسمانونو ځمکه کې دي ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض او یقینا غرواله ورکړې مونږ بعض انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ته په بعضو باندې وآتینا داود زبورا او ورکړې د مونږ داود علیه الصلاۃ والسلام ته زبور